بسم الله الرحمن الرحیم. ټول مخکې زه د بیټک ټي وی ډیره شکریا ادا کوم چې تاسو خپل قیمتي وخت مونږ راکا. زه ټانکوي سره تعلق لرم. زمانو محمد اصغر ده. زه د ټانکوي د اصلاحي کمیټې ممبر ما نورم سماجی کارکونه ما دینه مخکې مې الیکشن لړا کړو. زمارور محمد اشرف کونسلر پاتې شوی دی. رواره مې ده هغه یوت کونسلر پاتې شوی دی. موږ هم دا ځل جمعیت العلماء اسلام سره تعلق لرو چې جماعت کې زموږ جرګه وشو په نو موږ ټول ملګرو ما لاس کې خدا زما کې بیرونم په ما لاس کې خدا ما چې تبا جنرال کونسل ته ودرېږي نو هغه دواګانو سره زه جنرال کونسل ته ولاړم. نو الیکشن خو موږ پارټي درولو به سماجی کارکون کزه ما یا زه خدمت کوم او الله رضا لپاره کوم دغه زما په چا باندې احسان نشته او الیکشن خو پارټي موږ پر سر مایلا څخه نو موږ بسولاړو او ان شاء الله زه رب العزت نه امید کوم چې ان شاء الله کله ور سره مدد کوي ملګری ور سره مدد کوي او ان شاء الله الیکشن با موږ په باری اکسپټ مې جمعیت العلماء اسلام کتاب مې نه خدا غټو ان شاء الله زه خو جی چاته چې نزدیکیږم اچاله چې زما استاد راتلو اجازه مونږ نشته ان شاء الله زه اور به زموږه ستایه. زه دې هغه خلکو ډیره غلبه شکریا ادا کوم چې زما لپاره دام ډیره ده چې بنده ماته وي چې بالکل بے فکر اوسه نور کارونه دی الله دی فیصله بره نشي دي. موږ مخکې خدمتونه کړې دي اوسم کوو اګه جون د عمر بیا بولم کوو چې چې سلونه مشکلات هغه بوله حل کوو هغه تانای هغه تحصیل الله تعالی خو دغه یارو تانه تحصیل نرسو کو ساتي کوي موږ سره زو دا زمون کله دې اوسم کو بیا بم کو ان شاء الله. موږ بیګام یو جلسه کړې وا راځم دا پیغام موږ رسول و چې کوم خلک موږ ولاړو هغه آزاد امیدوار دي کدي هر دې پټای نه دی ایته موږ دا درخواست ده کدي نارینو الیکشني کدي زنانو الیکشني نو پر امن طریقې سره وکي جنگ جګړه مو کوي دا اور چې دا د هر چا خپل نظریه ده چې دا نلر شي هغه پوښه الله پوښه او کار پوښه خو موږ وو چې زموږ د الیکشن چې ډېر پر امن او شفاف طریقې سره وشي موږ به شکر گزار یو خلک.